أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دا زموږ څلورمه مرحله ده. طالبانو یو خبره په فکر کې راځي، زموږ فقها خصوصا شیخ الاسلام وایي تر دا اوسه پرې دې خبرې ته انشاء الله هغه وایي په نصاب کې چې یفلقو په دې کې اتفاق دی چې نه زکات واجبېږي نه صدقه د فطر نه وضعیت چې پرون ته تېر شو چې نصاب ونه لري، لیکن نصاب کم ته وایي چې حاجت یاستي ځینې ووځي. په حاجت یاستي کې پرون موږ فتوا درکړه چې هغه څوک ځینې وتلی دي، هغه کالي ځینې وتلي دي هر څو چې وه، د کور د الوشو وشا ځینې وتلي دي چې هر څه وه، او فریج و، پنکه و، ایر کنډیشنر شان هر شی چې و دا ځینې وتلي دي کولران. او د هغه رقم دا موږ درته ویلي وه چې یو موټر کسري کوچنی درلودی، دا چې و د زمانې د ورته سره موافق وي، یا موټرسایکل درلودی هغه ځینې وتلی دي، و چې رانیسي ځینې وتلی که نه رانیولې نه دي. دا ګورې دا مو ویلو، خو وای نفقام د عیال نفقه په جایزو کې د عیال نفقه خو د نفقې تعین په ټولو کتابونو کې سل کالم چې ګرځې منې څه پیدا کولی چې دا اوس د ورځې نفقه ښیي، د 2 ورځو نفقه ښیي، د 5 ورځو له ښیي، د کال له ښیي. او دا یې واجب ما په خبره مو سر خلاص وکړم. نو په دې کې کتابو خو مطلق دا ویلي چې نفقه د عیال جنګي، بل کتاب مو ګوري یوازې شیخ الاسلام هغه د دې مسلې په اعلی طریقه هغه څو کړی هغه وضاحت. طالبانو نور کتابونه خو مازې دغه وایي چې نفقه اوس نفقه څه. شیخ الاسلام وایي د سړي اعتراض هم پر دې راځي، سوال سړي ته ناروا دی چې د یوې ورځې نفقه لري د ماښام او د ماښام، او د هغه رقم پام ورته ګوري چې سړی د یوې ورځې هغه نفقه لري، هغه ته دا وایي چې ته یو شی لري، او نو د دغه وجه سره سړي خو ګمان دا کوي چې د یوې ورځې نفقه به جلای، خو یا په دې مسله کې ډېر اوږد تفصیل دی. ورنه چې کوم دا سر خلاص کړي د په الفاظ اول زه په کور کې هغه خورم د کال ورنه ورځ هم خورم، خو راوړم دا ورځې خورم 15 ګونې ورځې، 15 ګونې لوبیا چې ګرده وه دا ګرده، او 15 ګونې هغه دال ګرده سره حساب چې فرض که هر شی دا شیان چې ما دریاد که 100 کیلو زه د کاله خورم، وړه هم هغه زه خورم دا 100 کیلویزه ګونې هغه 50 ګونې دا هم خورم. اوس نو دوه حالات، یو روپۍ دی که سړي روپۍ درلودې دا شیان یې نه درلوده، یو روپۍ دی او دغه شیان چې دا سړی خوري چې روپۍ وي د یوې ورځې روپۍ معاف دي په نفقه د عیال کې بالا بود نه. د مثال په توګه پرون ما ته چې وویله چې هغه نصاب 1.5 د فرزند دپاره به درته وایم پر یوه طریقه پر بل 55 زره څه بالا وزه تا ته وایي د یو عجب مثال. که یو سړي دا ډېره سخته مسله ده طالبانو دلته نشي کولی، دا یو ځای دی که راولاد څو زه اوس روپۍ لرم دا شیان هېڅ شی لا په کور کې نه لرم، خو روپۍ لرم. که روپۍ لرم د یوې ورځې زما خرچه په 100 روپو کېږي، هغه د وړو څه د لوبیا څه ګردې سره راواخلي، د یوه شواروز خرچه مې 100 روپۍ کېږي، هغه 1000 روپۍ چې مې ځینې وایسته تیا فرض که نصاب 15 زره دی، تیا فرض که چې 1000 روپۍ مې ځینې ووتې نور نه 50 زره لرم 15 لا هم نه صدقه د فطر راباندې شته نه زکات هېڅ شی رانه شته، ولې خو زر کمې څوک زر کمې شوې دا تاسې پام وکړئ په روپو کې. او که راولاړ کس وله چې دا هغه صورت دی چې دا ور واچوم باره پره کېږي هم ځینې وتې، او که دواړه نه پره کېږي که سره 50 روپۍ 50 په نفقه کې ولاړې که سره وپاتې شوې هلته چې خو بېخي نه، دا د نغدو صورت د چا صورت دی د نغدو. او دغه خوراکي شیان که مې نه ورانیولي پیسې راته پرتې په پیسو کې فقط یو شوا روز وځي بالا نو، او که مې رانیولي وه د ټول کال ناجره ګوري ناجره یو سړی 10 خرواره غنم خوري هغه دلته ورته پراته دي، 100 ګونې لوبیا خوري ورته پراته دي، 100 ګونې ادا خوري ورته، 100 ګونې نخود خوري ورته پراته دي، دا ګرده شیان ورته پراته دي د کاله. لیکن اوس زه درته وایم
د ګډ کاله لیکن اوس نو چې د یوې ورځې نه چې د میاشتې جنوب باسي د نور میاشتې خرڅ کې 2 لکه کال دی لیکن پر دغه سړي وزیاسته یا د دې سبا لابونه کرانی ولي و دا ټول نه پکې د چا وزي د کار او دغه وینه د پچیش کې هغه جنس سړی خوري هغه جنس سړی څوک خوري دا غلط څوک معتبر دی د کال کرانی ولي او چې نه خوري بل شی یا سم په نقد روپو کې یا په غالیانو کې چې زاید بیا یا په نور موټرانو کې په غشان کې بیا څوک دی هغه بیا د یو ورځې اوس په خبر مثال خلاص د ځای هغه سخت ګران ځای دی چې خوندور ځای دی دا په ټولو شانو کې دی وای دا ګوره باره دا یو ځای ځکه دغه طریقه په زکات ورکولو کې په زکات منه کې په وزې کې په صدقه ده په ټولو کې دا مسله په ټولو کې دا مسله اوس ما په خبر مثال خلاص څنګه درته ول یعنی وزه درته زکات پر ما باندې فرض نه پکاو باسه زب څوک لرم زب نصاب لرم زکات پر ما فرض نه پر ما ته چې نه راکول کېږم زکات نه پکاج نه وباسه زب څوک لرم نصاب په دې ګورد کې څوک زندار دا زینو خدای پاک خو نه پوهیږي الله پاک ما خو موږ د دې سټی راځي اوس د عام عبارتونه دا عبارتونه چې نفسي راولاړي دغه وای چې نه پکا دا یالای هغه خدای مختار په دوم جلد ولسمه صفه او داغه رقم د مختار په دوم جلد شپږاویه مسافه داغه رقم په داغه وسو په داغه جلد کې دغه په خانیه پر هندیه باندې په 220 مسافه جلد اول کې داغه رقم په بدایي او صنایع دوم جلد سلو اوله کې داغه رقم په فتاوی دا خبره خلاص اوس نو اغاستی چې شیخ الاسلام دا ګډ سلطنت وې دي په دوم جلا تاوی مسافه کې اسبانیا د اخلاصو دلته نو ډیر بس اتاوی مسافه په ډیر کې دی یو باچ روان چې خلاص نه کې ګورته یو صفه ورکی بیا مخاطره به اوله ورک کراول دومه درېمه څلورمه څلورمه ورکی د ګرد اتاوی سپه پنامې د اخلاصو دا چې ګډ راوړی چې وګوري بارمن ته معلومه دا څومره مساله و ومه مساله